داو ښاغلی محمد ګل منصور چې ډېر خوندور او ډېر زړه پورې شعرونه ترې موږ واورېدل. د ښاغلي محمد ګل منصور نه پس ښاغلي محمد انعام صاحب له بلنه ورکوم په دې شعرونو باندې چې بلتانه د هر چا په غم شریک کړم، بلتانه د هر چا په غم شریک کړم، یار د بل درومي او زه ورپسې جاړم، او ما د یار دغه غوښتنه هم پوره کړه، ما د یار دغه غوښتنه هم پوره کړه، نه یې نوم اخلم او نه ورپسې جاړم. په دې شعرونو باندې ښاغلي محمد انعام صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. ښاغلی محمد انعام صاحب. السلام علیکم. زه یو ټیکسي والا یو زوړ غزل دی خو نویو کسانو به نه اورېدی، هغه تاسو ته پیش کوم، بیا هغې نه بعد لږ شعرونه به نور مزاحي وي. خپل خپلوان مې پریښي دي پردو نه مرور یم او زه ټیکسي ډریور یم او زه ټیکسي ډریور یم. څه وکړم علمه په غرمو کباب شم، ټوله ورځ چې وګرځمه هیله د ارباب شم، پټرول او د جیب خرچ پسې د شپې هم په عذاب شم، نه مې غم ښادي شته نه د کور په حال خبر یم او زه ټیکسي ډریور یم او زه ټیکسي ډریور. پولیس چې مې راګیر کړي نو بیا ګرځم په ارباب پسې، یو شی راته مات شي بیا پره یم په سکراب پسې، نشم تللی سکول ته زه ماشوم محمد نقاب پسې، نو تاسو هم خبر شئ چې زه څومره بختور یم او زه ټیکسي ډریور یم. کله چې سورلی وینم نو ګوته پارن کمه، هله یې بیا پرېږدم چې په کار کې اندرون کمه، او که ښځه وي نو بیا خو ورته ځان مجنون کمه، انګلیش ویم عربي ویم لږه ډېره ژبور یم، زه ټیکسي ډریور یم زه ټیکسي ډریور. کله د سورلو نه هندواني چې راته پاتې شي، یو خرب چې ترېنه وکړم ترېنه سرې اوبه راماتې شي، نو نورې قافلې هم د مچانو په ما زیاتې شي، د ځان صفایي نه کوم همیشه سر ببر یم زه ټیکسي ډریور یم زه ټیکسي. کله په سخي کله ورواړم په کنجوس باندې، ډېرې چې ترې غواړم جرمانه مې کړي پولیس باندې، داسې څو واره مې ځان ولی دی ولس باندې، د نورو نه یېرېږم ماروالي له زورور یم زه ټیکسي ډریور یم. کله په سورلو پسې په سرو اشارو وځم، کله ورټیک کوم وځم راوځم، د چا ګاډی چې وم په خپو کې بیا پرې وځم، زه پرون بچی وم نن مې ګوره زیرور یم زه ټیکسي ډریور یم زه. او په دا دومره سختۍ کې زه ورځ په ورځ غټېږم، ټیکسي نه چې کوزېږم بیا مخ سر ته ګرېږم، چې چېرته مې سر کېښود بس هلته ویده کېږم، پټېږم انډیوال نه کلیوال نه څومره نر یم زه ټیکسي ډریور یم. نن ورځم انعام له چله بل ځای کې برتي مې کړي، منت زاري کوم چې ورکه دا نیستي مې کړي، بیا د خپل ورور او د پردو خلکو ساتي مې کړي، نو بیا به داسې نه یم لکه نن چې شونډور یم زه ټیکسي ډریور یم. په قربانۍ پسې نن غونډه ورځ سارم، په قربانۍ پسې نن غونډه ورځ سارو، زه انعام را سره شاعر نزارو، کوم چې مسرونو هغه ګران ګډانو، او چې ارزانو هغه مانه هم لږ خوارو. دا ځل به څوک رانه پیسانو نه خوري، څوک رانه پیسانو نه خوري، ګراني د یار به مې ګډانو نه خوري، دا ځل به څوک رانه پیسانو نه خوري، ګراني د یار به مې ګډانو نه خوري، د منډای تاجر مه بولای چې په هر ګټ پسې قرآن نه خوري، د منډای تاجر مه بولای چې د هر ګټ په سر قرآن نه خوري، او مال دومره ګران دی چې مردار حلالوي نورې مردارې به کارغانو نه خوري. مال دومره ګران دی چې مردار حلالوي نورې مردارې به کارغانو نه خوري، او واړه نړۍ د منګایي کې ډوبه، واړه نړۍ د منګایي کې ډوبه، عرب به هم رانه وخانو نه خوري. او دې قربانۍ له درهم راکړې خدایه، دې قربانۍ له درهم راکړې خدایه، چې دا موقع رانه شیطانو نه خوري، او د پلار نیکه مال مې سیلاب لاوکو، مال مې سیلاب ناموکو، خدای کو چې خاورې مې بچیانو نه خوري، او نسوار پښتون شراب انګریز نه پاتې، نسوار پښتون شراب انګریز نه پاتې، هندو به هم رانه نور پانو نه خوري. او غزل بلی کې انعام خان چنګلوان کمی مازغه د شاعرانو نه خوري.
دا ښاغلی محمد انعام صاحب ډېر خوندور کلام ترې موږ واورېدو. د ښاغلي محمد انعام صاحب نه پس ښاغلی نجیب الله متنوال صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ومانځي. ښاغلی نجیب الله متنوال صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو شاعرانو او ادیبانو نه په بخښنې غوښتلو سره یو واقع دا ارشاد دو او بیا یو غزال ده چې د ښایست وخت وي هر سړی قدر کوي، چې د ښایست وخت وي هر سړی قدر کوي، چې وخت یې تیر شي ژوند کې تنګ شي نو بیا موږ ته راشي. په هره خوا چې سترګې وغړوي نه وي څوک چې خدای یې ووایي نو بیا موږ ته راشي. مننه. واقع دا ارشاد دو او یو غزال د مزغیا غوندې. خاتله بام ته په غرما کې په پوړی خاخه شوه، خاتله بام ته په غرما کې په پوړی خاخه شوه، چې ورته پام مې شو مرۍ کې مې مړی خاخه شوه. زه خبر نه وم تره مې شاته غلی غلی راتلو، زه خبر نه وم تره مې شاته غلی غلی راتلو، چې خبرېدم وروره په ولو مې کېړی خاخه شوه. مننه. سپین ږیره پلار یې بیا لارې ته مخ د خدای د خیر کی، سپین ږیره پلار یې بیا لارې ته مخ د خدای د خیر کی، یو لاس کې یې رسۍ ده بلکې لخ د خدای د خیر کی. نو ساده به دا سړی ده په خبره نه پوهېږي، ساده به دا سړی ده په خبره نه پوهېږي، په غام یم د جاهل سره او وخت د خدای د خیر کی. نو پلانکیه خدای ته ګوره راشه زر پلار دې قرار کا، پلانکیه خدای ته ګوره راشه زر پلار دې قرار کا، په هیڅ نه رضا کېږي دا کم بخت خدای د خیر کی. نو که وروسته ځم ملګرو د پښتونه خفه کېږم، که وروسته ځم ملګرو د پښتونه خفه کېږم، که مخکې ځم کیسه به شي لا سخت د خدای د خیر کی. نو په چل چل غلی غلی زما خواته را روان ده، په چل چل غلی غلی زما خواته را روان ده، په لاس کې یې نیولې شاته خخ د خدای د خیر کی. نو نجیبه بیدار اوسه هسې نه چې سار دې مات کړي، نجیبه بیدار اوسه هسې نه چې سار دې مات کړي، که روغ ځان دې په کار وي نوره تخت د خدای د خیر کی. دا ښاغلی نجیب الله متنوال صاحب چې ډېر ښکلي شعرونه ترې موږ واورېدل. نجیب الله متنوال صاحب نه پس د مشاعرې بل شاعر ملګري ښاغلی انور سید چراغ له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ومانځي. ښاغلی چراغ صاحب. غزل یو څو شعرونه چې دې ښارونو نه وتو ته مې زړه کېږي، دې ښارونو نه وتو ته مې زړه کېږي، په خپل کلي کې څو شپو ته مې زړه کېږي. او هغه هم وایي چې دې اختر له راشه، هغه هم وایي چې دې اختر له راشه، دې لاسونو سرو کېدو ته مې زړه کېږي. او خړ خیبر دی که چترال دی که بولان دی، خړ خیبر دی که چترال دی که بولان دی، پښتونخوا کې ګرځېدو ته مې زړه کېږي. چې پیکه پیکه بې خونده شي جانانه اخترونه، پیکه پیکه بې خونده شي جانانه اخترونه، په ما چې کله راشي بې له تانه اخترونه، او تیریږي په پردی خاوره پردي وطن کې بس خو، تیریږي په پردی خاوره پردي وطن کې بس خو، زمونږ د مسافرو ډېر په ګرانه اخترونه. دا یو غزل دی. راشه یو ځل کنه د ښار جانانه، راشه یو ځل کنه د ښار جانانه، زمونږ د وران کلي په لار جانانه، او غانټول ګل شوی دی شړشم ګل شوی، غانټول ګل شوی دی شړشم ګل شوی، پلو پټو کړی سینګار جانانه، او د خپلې مینې په دې توت سپرلي کې، د خپلې مینې په دې توت سپرلي کې، یو بل ته اوبکو اظهار جانانه، او ستانه به ستا د ښار سازونه هیر کي، ستانه به ستا د ښار سازونه هیر کي، دلته منګې دلته ستار جانانه، او هغه خوړ شته هغه چینه هم شته دی، هغه خوړ شته هغه چینه هم شته دی، ولاړ په سر دی چینار جانانه، او وای چراغ د یارانې موسم دی،
وای چراغ د یارانې موسم دی خدای دې را پیښ کدل تکار جانانه